دوستانو ډیره افسوسناکه ویډیو ده چې یو پلار خپله دوه لورانې وژلې دي. ډیره د غم خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده. دوستانو د ایس ایچ او صاحب له خولې نه اورو او د کلي د ګاونډ چې څونه هم خلک دي هغه څه وایي په دې اړه باندې. نو دوستانو دغه ډیره افسوسناکه ویډیو ده، راځئ دغه وګورو چې یو پلار دوه لورانې وژلې دي. جی انټروګیشن دوران کې هم دا خبر راغلی چې دا سړی نشه کوي. د چولې سی پی ای لاندې چې کوم سیکشن لګېدلی دی کې 3 کاله قید دی او 50,000 روپۍ جرمانه ده. د دې سړي صرف دوه لوریانې وې او دې حد له یې وهلي دي چې یاره دغه د کتو نه دي. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی دی. ګران کتونکو دا مهال زه موجود یم په تانا پاړی پوره کې. ډېرو خوږو مینوالو نن نه 2 ورځې مخکې په شایان ټاون کې یو کس په خپلو 2 لوریانو باندې انتهایی بېهمانه تشدد کړی. پولیس په دغه بالکل دا ټایم موږ سره ایس ایچ او تانا پاړی پوره علي ادرش خان موجود دی. دوی سره د دغه واقعې متعلق خبرې کوو. ډېره مننه د ټایم راکولو. دا راته ووایي چې دا څه واقعه راپېښه شوې وه، ملزم ګرفتاري م څنګه په عمل کې راوستی؟ السلام علیکم جی، شکریہ په ټولو کې. اول دا وقوع موږ سره جی تقریبا د نیمې شپې یو زنانه رپورټ وکړو په علاقه کې زموږ پیټرولینګ موبایل ته چې دغه شان دی زما خاوند چې دی زما بچو ما ظلم کوي او وحي ټکوي. موبایل افسر چې هلته ورسېدو نو هغه بیا چیک کړه نو واقعي دغه شان صورتحال او ټولو کې اول خو یې چې کوم ښه کار وکړو ماشومان یې نقشه ضرر باندې هاسپټل ته بوتلې. هلته نه بیا چې هغې کوم رپورټ رالو هغې مطابق چې کوم سیکشن اف لاز لګېدل هغه موږ لګول دی، اف آی آر مو رجسټر کړی دی او د ملزم ګرفتارېدو نه چې دی نو هغې باره کې پس نیکسټ ډے تقریبا داسې 2 بجې ټایم کې حسین چوکي موږ ارسټ کړی سره د پسټل او ګرفتاري مو بیا شو کړی جی او په اسلحه کې مو ورله پرچم ورکړی. دا راته ووایي چې هغه ماشومه که تاسو کتلي وي هغې باندې چې کوم قسم له تشدد شوی لکه ډېر زیات تشدد پرې شوی دی، وجه څه وه؟ وجه خو سرسري نه ښځې مونږ ته بیانوله د دوی وایف چې کوم وه، خو چونکې دا سړی مونږ ونیو انیشلي مو سرسري انټروګیټ کړو نو هغې کې مونږ ته دا اندازه وشوې ده وې چې ماشومان مې سکول کې چپس خوري ما منې کړي دي او دته پته ولګېده د بیا دا ظلم وکړو جي. صحیح ده جي. دې باندې کم دفعات لګېدلي؟ دې باندې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ دی 2010 هغې مطابق 36 اور 44 337 کې په دغه لګېدل او ورسره 506 لګېدل دی جي. صحیح ده جي. څه ویل کېږي د انټروګیشن دوران څه مخې ته راغلل دا کس چې کوم دی دا نشه وغیره کوي؟ او جی انټروګیشن دوران کې هم دا خبر راغلی چې دا سړی نشه کوي، دی خو نه مني خو علاقه مکین او دا نور چې کوم خو شاخل کې دي قریبي ده د هغې مطابق دغه شان ده. صحیح ده جي. څنګه تاسو وویل چې اف آی آر پرې شوی دی، اوس جیل ته هم تللی دی ملزم، دا راته ووایي اکثر له داسې ویجي چې د آیس نشه څوک کوي یا دغه شانتې نور کم منشیات خلک استعمالوي د هغې په زړه کې خبره پرته وي، انسان دی که دا راووځي بیا دغه شانتې څه مسلې مسایل جوړوي؟ انشاءالله مونږ به خپل بھرپور کوشش وي چې داسې واقع رونما نه شي. ما سره د چایلډ پروټیکشن یونټ ډپارټمنټ خلکو هم رابطه کې دي، هغوی هم پرونه مو ورغلي نن مو ورغلي دي اور مونږ دواړه به چې دی نو نظر کې دا شی ساتو چونکې اوس مونږ ته علاقه هم پته ولګېده د خلکو هم راته پته ولګېده نو یو ځل چې پته ولګي بیا نه شي خوا دې خوا کېدی شي. صحیح ده جي. زمونږ د بل ملګري هم خبره وکړه، ویل کېږي داسې چې جنکۍ کمې وي، لوریانې کمې وي، دا پلار ته ډېرې زیاتې ګرانې وي، بیا دغه شانتې واقعات راپېښېدل. تاسو څه وایئ؟ اسلامي پوینټ آف ویو سره هم په تاسو خبره را سره وکړئ. دا بالکل جی زمونږ اسلام کې هم دا راځي چې ماشومانو باندې شفقت وکړي او چې کم دا نه کوي نو هغه ممکن نه دی. دا دونه غټه خبره چې لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه دا کوي چې دا ما سره نه نو زه وایم چې دونه اهم خبره زموږ معاشره کې دا خبره نیګلیکټ کیږي، داسې نه ده پکار. جی بالکل دا ټایم موږ سره د چایلډ پروټیکشن یونټ سوشل کیس ورکر حارث خان موجود دی. دوی سره دغه واقعې متعلق خبرې کوو. دا راته ووایي جی چې دا کومه واقعه راپېښه شوې ده دا انتهایی افسوسناکه واقعه ده. ستاسو د ادارې پکې کردار څه دی؟
په دغه واقع باندې څه وایي تاسو؟ جی ډیره مهرباني. چونکې دا واقع پرون پیښه شوې وه، د بده مرغه دا موږ ته مخامخ راغله او په هغې واقع کې چې کله موږ ته ریپورټ رالو نو موږ د پاړې پورې سټیشن اس ایچ او سره دې کې موږ ملاقات وکړو، بیا د علاقې مشرانو سره موږ ملاقات وکړو. نو هغې کې دا په دې خبرې نه موږ ته خبر راورسېدو چې دا پلار چې دی دا یو د ډرګ ایډکټ دی، د آیسو نشه کوي او ورسره د ماشومان ته هم تشدد نشان نو هغه کې بیا دوی په دې کې اف آی آر درج کو. اف آی آر کې چې کوم سیکشنز وو د چایلډ پروټیکشن ایکټ د 44 سی پی ای لاندې او د 36 سی پی ای لاندې هغه دا کاروایی وکړه او هغه یې جیل ته ورغلو. صحیح ده جی. دا راته وایي د کوم سیکشنز چې لګېدلي څنګه تاسو بیان کړل، دې کې سزا څومره ده؟ جی د 44 سی پی ای لاندې چې کوم سیکشن لګیدلې دی کې 3 کاله قید دی او 50,000 روپے جرمانه ده. چې کوم دوی د تشدد کړی دی د سیکشن کې وی چې کم ماشوم د چا سرپرست لاندې وي او هغه په تشدد کې چې چا په کنټرول کې وي دا ماشوم هغه په تشدد کې نو هغه باندې به دا سزا لاګو کیږي. څنګه جی چې تاسو خبر وکړه چې سرپرست د لاندې وي، سرپرست مثال په تور استاد هم کې دی شي، کاری صاحب هم کې دی شي، والد صاحب هم کې دی شي، دغه کسان پکې شامل دي کنه؟ جی زموږ په چایلډ پروټیکشن ایکټ لاندې چې څنګه تاسو د استاد خبر وکړه نو د 33 او 34 سی پی ای لاندې د کارپورل پنشمنت ایکټ هغه راځي. موږ سره د کارپورل پنشمنت چې کوم سزاګانې دي هغه پکې راځي. نو هغه لپاره بیا ډیفرنٹ سزاګانې او مختلف هغه نوعیت باندې هغه جرمانې پای کېږي. صحیح ده جی. موږ اکثر لګورو چې په علاقو کې ماشومان وي، هغه روانیو کې یا دوه ماشومان خپلو کې جګړه وغیره وکړي، بیا د کې والدین راشي هغه ماشومان باندې تشدد وکړي، د هغې حوالې سره څه وایي تاسو؟ جی څنګه چې ما تاسو سره د چایلډ پروټیکشن ایکټ ذکر وکړو، د هغې په لاندې دغه ماشومان چې کوم هغې باندې ماشومانو باندې ظلم زیاتې کېږي نو هغه دفعات په لاګو کېږي. ټیک شو جی. هغې په نوعیت سره مونږ ګورو، د هغې کیس نوعیت ګورو، د هغې مخکې چې کوم مخنیوي کوو مونږ د هغې نو هغه شانتې بیا مونږ هغه دفعات وغیره هم لګو او د هغې سره سره د ماشومانو د ریهیبلیټیشن حوالې سره هم مونږ اقدام کوو. صحیح ده جی. د ریهیبلیټیشن خبره تاسو وکړه، تاسو تل یې دغه ماشومانو سره ملو شوي یې؟ ریهیبلیټیشن خبره چې څنګه تاسو وکړه دې کې موږ ماشومان سره د ماشومان سره موږ ملاو شوي او هغې کې موږ هغې ته سایکو سوشل سپورټ د هغې روان دی او ورسره موږ د فیملی د کورنۍ سره هم سپورټ روان دی. ای به موږ لایولیهوډ سپورټ ورکو چونکې اوس والد صاحب جیل کې دی نو د هغې لپاره د سکول ضرورت، د ماشومانو لپاره د هغې لپاره جامه پیزار ضرورت، نو دا هم د چایلډ پروټیکشن یونټ د لاندې هغې ته به موږ بھرپور سپورټ ورکوو. د هغې کورنۍ چې کوم ده هغې لپاره به موږ داسې کوشش کوو چې د هغې سبا معاشره کې یو ښه اقدام وي، د هغې باندې څه تهمت را نشي یا نور څه داسې خبرې پرې را نشي چې د هغې والد صاحب په جیل کې دی یا نور د هغې د ریهیبلیټیشن دپاره هم موږ اقدام کوو چې هغې لپاره یو ښه روزګار ورته ورکو او یو ښه طور طریقې باندې هغه مخکې دا خپل را روان ژوند چې تیر کړي. صحیح دی جی. څنګه تاسو د روزګار خبره وکړه، روزګار بحالې خبره مو وکړه، دغه شانتې د ډرګ ریهیبلیټیشن څه بندوبست شته جی؟ ښه جی. څنګه ستاسو اطلاع لپاره دا عرض دی چې مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ انډر کار کوو. د سوشل ویلفیر انډر د ډرګ ریهیبلیټیشن سنټرز موجود دي، هغې لپاره باقاعده هغې ټایم ټو ټایم د هغې سره د ډرګ ریهیبلیټیشن د ډرګ ایډکټ کسان راځي، هغې سره هغه ایله پراپر سپورټ ورکوي. دا ټول کار چې دی دا د سوشل ویلفیر انډر راځي او هغې ورله ټایم ټو ټایم سپورټ ورکوي. چونکه اوس خو ملزم په جیل کې دی، جیل کې هم دغه شانتې ریهیبلیټیشن سنټرز شته، تاسو وایي هغوی سره به تاسو رابطه کوئ چې له دې بحالې دپاره څه اقدامات وکړي؟ جی چونکې تاسو خبره وکړه د جیل حوالې سره، نو د جیل خپل یو سیټ اپ موجود دی، د جیل خپل یو ریهیبلیټیشن سنټر موجود دی، هغې کې د جیل حکام سره موږ هم ټایم ټو ټایم کوارډینیشن به ساتو او ورسره د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په هم هغې سره ټایم ټو ټایم کوارډینیشن ساتي چې هغې ته هغه کم ریهیبلیټیشن دی هغه پروګرام په کم نوعیت کې روان دی او کم ځای کې روان دی، هغه شانت په هغې خپل کوارډینیشن ساتي. جی بالکل. دا ټایم موږ سره د قومي امن اتحاد کونسل چیرمن موجود دی، دوی سره خبرې کوو. ډیره مننه د ټایم راکولو. دا راته ووایي جی چې دا کومه واقعه راپېښه شوې وه یقینا چې انتهایي افسوسناکه واقعه وه ځکه چې لوریانې ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خصوصا بیا پلار ته ډېرې زیاتې ګرانې وي دغه شانتې واقع چې راپېښه شي چې یو والد صاحب راپاسي هغه خپلې ماشومانې شي دې حد له ووایي د هغې ویډیوز تاسو کتلي فوټوان تاسو کتلي دي څه وایي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره د افسوس خبره ده چې د دې سړي صرف دوه لوریانې وي او دې حد له وهلي دي چې یاره دغه د کتو نه دي تاسو به کتلی د هغې فوټیج به هم تاسو کتلی خو زه بیسیک د قومي امن اتحاد کونسل چیرمین پاکستان زه د علاقې او د خپل د تانې د پاړې پورې د تانې د اس ایچ او صاحب او د ټول پولیس افسرانو ډیره شکریا ادا کوم چې هغه ډیره بروقت کاروي وکړه او سړی گرفتار کو او کیفر کردار ته ورسولو نو ان شاء الله مونږ به هم چې دین ان شاء الله د کې پی کې پولیس نه او د خپل پولیس نه ان شاء الله مونږ د توقع ساتو او دا تم ساتو د هیله ساتو چې ان شاء الله آینده به هم د داسې جرایم پیشه خلکو خلاف ان شاء الله مثبت کاروایانې کوي ان شاء الله په حیثیت د پلار تاسو وایي ستاسو لکه داسې ذهن جوړیږي چې په لور باندې په زوی باندې داسې قسم له تشدد وکړي شي داسې تشدد خو چې دی نو یو زناور باندې هم څوک نه کوي چې کم تشدد دی کړی دی تاسو به هغه پکچر هم لیدلی خدای شته چې ټوله علاقه په ډیره افسرده ده ډیر زیاته غمزده ده او ټوله علاقه خدای شته چې هغه ورځم زه ترغلی او هغه ډیر زیات د اس ایچ او صاحب علي ادرش صاحب شکریا ادا کوله او بس دینه پسته چې دین ان شاء الله په علاقه کې صدا سي ان شاء الله کار به ان شاء الله څوک نه کوي چې دې تړي ته چې دین خپل سزا ملو شي صحیح دی تاسو د علاقې مشري کوئ تاسو په علاقه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوئ دغه شانتې د تشدد واقعیات روکتام دپاره به تاسو خپل کار کوئ اوس به خلکو سره ناسته کوئ ان شاء الله زمونږ را روان ان شاء الله پروګرام داسې دی چې مونږ د علاقې په سطح مخکې د کلي کچریانې او د پروګرامونه هم کړي دي او ان شاء الله دا اوس به بیا هم پروګرام کوو او دې لپاره به ان شاء الله یو आवाज اوچتو جی بالکل تاسو د اس ایچ او تانا پاړپورا علي ادرش خان خبره وریدې دغه شانتې د چایلډ پروټیکشن یونټ چې کوم افسرانو د غوي خبره هم تاسو وریدې یقینا چې دا یو انتهایی افسوسناک واقعه و ځکه چې یو پلار را پاسېدل او خپل دوه لوریانو باندې انتهایی بهمانه تشدد کړو او د حد له په تشدد کړو چې داغه په جسم باندې د تشدد نشانات هم پاتې شوی دغه شانتې د چایلډ پروټیکشن یونټ چې کوم افسرانو د غوي دا وینا و چې دغه شانتې واقعه کې چې کوم ملوث کس وي په هغه باندې 50,000 روپے جرمانه دغه شانتې 3 کاله جیل ورته هم کېدې شي نو پکار دا ده چې خلک په ماشومان باندې تشدد اونکي ګرام کوتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاويږو دلوي الله پامان